السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو هغه ځای ته راغلی چې مخکې به کله هم دلته څوک راتلل نو یا به ماسک کنو څادر او کنو بیا به یې دا شی کو دلته به چې تېرېدلی البته دغه ساحه کې لله الحمد. اوس چې راځې اوس نو دلته د اکثره ورونه وینم حتی خویندې مې ولیدلې چې هغې راتلې دې ځای ویډیوګانې کولې. دا کوم دلته غټ کمال نه دی شوی، منتها د زړه د اخلاصه خدمت شوی دی. ته چې ما وینې کوم ځای کې مسؤلیت در سپارل شوی، مسؤلیت په صحیح طریقې سره ادا کړه، خدمت دلته وکړه. لکه څنګه چې دا خلک دلته راځي دلته عکسونه اخلي، دې ځای کې ټول د زړه نه دعاګانې کوي، دا هم تا ته کېدی شي. لکه په هره برخه کې فقط خدمت دې مطلب وي خو په صادقانه ډول یې وکړه، همداسې به خل راځي او دعا به هم درته کېږي. راشي دا هغه ځای دی. نن تاسو به سره سوشل میډیا کې کتلي دلته ځوانان ناست وو، خویندې ناستې وې، چوکۍ وې دلته، میزونه وو، کتابونه وو. نو دا هماغه ځای دی. نن ما وکتل ټول ورځ مصروف وم، ویلې را به شو خو زړه مې طاقت ونه کړو، ماښام هم وکړو. الحمدلله مخکې به هم درته وویلې که نه چې دلته چې به تېرېدې که سپیډ دې په 50 کې وصلو ته به دې ځان کوو چې د بوی نه ووځو. خو اوس هغه دی ټول خل راځي یادګاري عکسونه یادګاري کلیپونه کوي. نو بیا هم وایم هر څوک چې په کومه برخه کې مسؤلیت ورته سپارل شوی د زړه د اخلاصه کار وکړي نو هغې نتیجه بیا داسې. اوس د کابل ښاروالۍ زه به یې نوم واخلم، د کابل ښاروالۍ پرسونل هر څوک چې په دغه کار کې شریک وي، هر چا چې پکې منډه ترړه وهي، الله دې هم په دې دنیا ونازوي او هم په هغې دنیا. دا وطن په موږ او تاسو ډېر حق لري. دا وطن موږ او تاسو ته اکسیجن راکوي، ده موږ ته غېږه خلاصه کړې چې پکې واوسېږو. اکثره وایو که نه وطن د مور خاصیت لري، نو واقعا خوب وطن دی. خو چې لږ کار وشي الحمدلله قوه مو شته، ځوانان مو الحمدلله علم ورسره شته دی، تجربې لري چې هر څوک په کوم ځای کې چې مسلکي که هغه ځای کې هغه ورور یم نه خو درته معلوم شي دا سړی مسلکي دلته کار کولی شي، ته نه پوهېږې نو څه قیامت خو به نه شي. ځای ورته پرېږدي، هغه به راشي، هغه به هلته کار وکړي، وطن ته به خدمت شي، اسلام ته به خدمت شي، قوم ته به خدمت شي. دا خلک په ډېر کمه اندازه شیانو خوشحالېږي. والله دومره زر دا خلک هغه تېرې ناخوالې له یاده وباسي. وجه یې دا ده چې دا مظلومه قوم دی، 40 کاله ټوک ټوک شوی دی. په ډېره کمه آبادۍ باندې فیسبوکونه ډک دي، ټول راځي، سیلفیانې دي، ویډیوګانې دي، کلیپونه دي. کوم هلته څو ورونه هغې وختي ما ته ویلي وه موږ د هلمند نه وی راغلو، هلمند نه وی راغلو دلته خالي د دغه ځای کتو ته. عجیبه نه ده؟ راځئ کار وکړو، راځئ مټې وربډ وهو، د زړه د اخلاصه کار وکړو. الله دې ټولو ورونو ته بیا هم وایم چې دلته یې برخه اخیستي، نه تنها دا ځای د وطن نورې برخې، خدای دې ټولو نه راضي شي، الله دې ټولو ته اجر ورکړي. موږ ته د خدای پاک دا وس او توان راکړي چې د زړه د اخلاصه کار وکړو وطن ته. آباد اوسئ، ډېره مننه. لږ به مخته موږ لاړ شو، خدای پاماني به څه کوو.